زه د فرقه وارانه او فرقه پرستۍ ډېر رد کوم. د فرقه واریت چې دی مسلمانان یې کمزوري کړل، د مسلمانانو د ملا تیرې مات کړلو او کافرو ته ښې مزې واخیستې زموږ د فرقه واریت نه چې ښه د مسلمانانو خپلو کې اړم دي او یو فرقه بل کافر کوي لګیا دی او په ده پسې مونځ نه کېږي او په ده پسې مونځ نه کېږي او ښه د یو بل سره اخته دي او د یو بل باندې د لګیا د کفر فتوې ورکوي او راځئ به زموږ پکې لګیا دی هغه میشنونه سر ته رسېږي. همدغسې ده مسلمانان چې نن کمزوري دي د لاسه تر دې پورې چې د فرقه واریت د لاسه مساجد هم تقسیم شو. دا زما د فرقې جومات دی، دا دغه د فرقې جومات دی، د دې د لاسه مسلمانان کمزوري کېږي. نو زمونږ د اهل حدیثو مساجدو کې بس فرقه وارانه تعلیم بنئ، فرقه وارانه بیان او خطبې او درسونه بنئ. زمونږ الحمدلله د امتیاز دی، موږ په خپله کمزوري ګناهګار یو، د ځان صفتونه نه کوو چې موږ ښه خلک یو، موږ ډېر ګناهګار او کمزوري یو. خو د الله شکر په دې وباسو چې دا منهج هم سوچه دی الحمدلله. که تاسو لاړ شئ هرې جمعې خطبې له د هر عالم مخې له کښېنئ تاسو او تاسو د هغه خطبه واورئ نو د اهل حدیثو په منبر باندې به قرآن او حدیث بیانېږي الحمدلله، خرافات به نه بیانېږي. که بیان شو تاسو به ګورئ د دغه مولوي صاحب په مقتدیانو کې به ملګر راپاسېږي چې شیخ صاحب دا خبره دې وکړه دا خو کمزورې غوندې نه وه او د دې ثبوت کم ځای نه دی. دا ولې؟ ځکه هغه ته پته ده هغه چې کوم عقیده ده کوم منهج هغه قبول کړی دی د دې منبر نه هغه اورېدل غواړي، بل څه اورېدل نه غواړي. دا خو د نورو خلکو په بازار کې هر شی خرڅېږي، ستاسو خیال دی که نه؟ نواب کاکا قصه پکې کوم پکې خرڅېږي او څه ته وایي دا هغه شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب د دروغ یو قصه وکړه خوب بیان که هم پکې خرڅېږي بلکې خلکو ته لاندې سبحان الله ډېر ښه په ګرم جوشۍ سره ورته وایي او دغه رنګه حکایتونه بیانوه او نور هسې فضول دوڼې وله هر څه پکې خرڅېږي د دې عامو خلکو په بازار کې. خو د اهل حدیثو دا ماحول دونه سخت دی چې په دې کې هر شی نه خرڅېږي. دې کې ته دا نه شي کولی چې ته به پکې یو جعلي او دروال نوټ وچلې، دلته به ټولې کاره خبرې کې سوچه خبره به کې د الله د کتاب نه به وې او یا به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنت او د حدیثو نه خبره کې. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت په دغه منهج باندې کړی دی او چې دا وصیت یې پې کړی دی د دې نه دا معلومیږي چې دا امت د دې منهج نه غیر په بل منهج نه راټولیږي. ولې؟ که دا امت چېرته په بله فرقه راټولېدلې، په بل امام راټولېدلې، په کوم مجتهد راټولېدلې، په کوم مذهب او په کوم مسلک راټولېدلې، ولې نبی علیه السلام به د هغې نوم نه وی اخیستی؟ قسم بالله چې اخیستی به دا زمونږ امت چې وروستو څلورمې صدۍ نه وروستو دا کوم اختلافات روان کړي دا حنفي شافعي مالکي حنبلي، یاره که په دې امت راټولېدلی چې حنفیت باندې به ټول امت راټول شي یا په شافعیت یا په حنبلیت یا په مالکیت یا په بله فرقه، زما د رب العالمین په ذات قسم چې نبی علیه السلام به نوم اخیستی چې ګوره زه به د دنیا نه ځم خو ګوره تاسو ټول حنفیان شئ او امام صاحب د شخصیت دی چې ټول امت پرې راټول شي ګوره زما نه بعد ویلی دي؟ نه، دا علما دي، دا زموږ د امت مجتهدین دي، ائمه دي، احترام یې کوو، زموږ د سر تاجونه دي. موږ یې د نوم سره رحمت الله علیه وایو چې د هر یو امام نوم یاد شي، یوازې دا څلور نه بلکې د څلورو زرو نه هم ډېر دي چې را حساب دې کړه. په دې امت کې ډېر د خیر خلک تیر شوي دي، په هر یو قرن کې او په هره زمانه کې ډېر اوچت علما تیر شوي دي. موږ دا ټول چې دی د دې احترام کوو الحمدلله، د یو ټولو نه فایده اخلو، د یو ټولو کتابونه ځان سره ساتو او موږ دا د ځان دپاره یو رهنما ګڼو. خو دومره ده چې یو طرف ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث، یو بل طرف ته د یو مولوي صاحب یا د عالم یا د مجتهد یا د یو لوی امام قول وي، نو موږ پې څوک د پاسه کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې اقوال او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم افعال دا پې د پاسه کوو. کله هم داسې نه کوو چې حدیث به ورته ښکته کوو او د بل چا قول به پې د پاسه کوو. او په دې خبره باندې ډېره دنیا زموږ نه خفه ده، بل څه خبره نشته، په دغه خبر رانه خفه ده. ولې زموږ خو د نوټ او د ووټ خبرې شته دی نه چې دغه خبرې وکړو موږ او دغه خبره ده، دا منهج دی د قرآن او حدیث او د دې دعوت، بس خلک رانه په دقې باندې خفه دي. نو دې وجې نه زما محترم ورونو دا خوږ نبی صلی الله علیه وسلم چې فرمایي او دا وصیت یې کړی چې ترکت فیکم امرین، بل روایت کې راځي چې ترکت فیکم شیئین، زه به دنیا نه ځم دوه څیزونه به پرېږدم، دوه کارونه به پرېږدم په تاسو کې. نو دې نه دا معلومیږي چې په دغه دوو څیزونو باندې امت راټولېږي. او بیا د الله نبي ګارنټي څومره مضبوطه ورکړې ده، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، لن تضلوا. دا دلته علما مشایخ شیخ صاحب ناست دی، لن چې په مضارع باندې داخل شي څومره تاکید کوي، تاکید
په نفي کې انتهایی تاکید پیدا کوي پر روانه زمانه مستقبل کې چې ګوره دا کار اړو ممکن نه دی چې ودی شي دا کار نه کیږي لن تضلوا معنا د الله نبی فرمای ممکن نه ده چې تاسو د گمراه شئ د سره گمراه کېدل نه شي ته مکمل د گمراهۍ نه بچي دومره سخته ګارنټي د الله نبی ورکړه سو پورې به گمراهۍ نه بچي ما تمسکتم بهما چې په دې دوه سيزونو منګولې لګولي او په دې دوه سيزونو عمل کوي او دا د ژوندۍ دستور وګرځوي بس اسی شی ده کتاب الله یو د الله کتاب د تپریک دم او بل وسنتي او زما سنت نو ګوره یو راته دغه کتاب یاد کړی دا زما لاس کې شته دا الله کتاب او بل د دې تشریح او شرح هغه احادیث دي او سنت دي د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم